یکم محرم الحرام باندې یو عظیم واقعه سن 24 هجری یکم محرم الحرام باندې شوی. هغه څه شوی ده اسد جانه؟ هغه د رسول الله مبارک ستر مبارک مراد رسول خلیفه ثانی او د رسول الله مبارک د مینې او د محبت د ژوند یارم او د مرګ نه پسم یارم او د جنت ته د ورتلو یارم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یکم محرم الحرام سن 24 هجری باندې شهید شوی. هغه شهادت هم په یکم محرم الحرام راغلی. موږ د دې نه یو خبر. نو مسلمان لا مؤمن لا او الله سره د مینې محبت کوونکي د رسول الله سره د مینې محبت کوونکي او د صحابه کرامو سره د مینې محبت کوونکي لدا پکار دي چې دې خبرو نه ځان خبر کی او دا په زړه کې راولي. ماته مونږ غره په اسلام کې نشته، خیر په دې به مونږ آینده جمعه بیان کوو، خو یو سوچ او یو فکر به دې زړه کې راولي چې دین او د اسلام دپاره ډېر عظیم واقعات شوي دي. نو دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ متعلق خبره به ذهن کې ساتي. داغه تاریخ خو ډېر لوی دی او قسم د علماو په غټ غټ داغه په جون باندې کتابونه لیکلي دي. نو موږ سره نه دومره وخت شته او نه دومره علم شته چې موږ داغه تاریخ تاسو ته بیان کړو، خو صرف ستاسو ذهن کې یو څو خبرې داغه د جون متعلق کینومه چې ستاسو په ذهن کې داغه شان او مقام نور الله زیات کړي. الله دې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شان او مقام نور موچت کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د مکی مکرمی اوسیدونکی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پناهم پوش کی خاندان یو ځای شوی دی. نهم نیکه د حضرت عمر او د رسول الله مبارک یو خبره ودا یاد ساتي. نو د رسول الله مبارک سره پناهم پوش کی دا پوش یو ځای شوی دی. ډیر عظیم انسانو، ډیر لوی انسانو، مقام راته بیانو، مرتبه راته بیانو. خدا الله عجیبه او شان دی او الله د خپل خدای دی دنیا ته خی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل نوم عمر او د پلار نوم خطاب او لقب فاروق او ار یو برته دغه چې دا څنګه بلو شو او کنیت ابو حفص رضی الله تعالی عنہ. عمر نوم پلار ول نوم عمر خو د پلار نوم خطاب او لقب دا ول رسول الله مبارک ورکړو فاروق. فاروق معنا څه؟ فاروق کله د خپل نوم لقب درځي دې څه معنا ده؟ فاروق معنا دا یاد کا د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی. حق بم تا واضح کوي او باطل بم تا واضح کوي. د عمر دا شانو چې حق او باطل واضح کړی دی دنیا ته. نو رسول الله مبارک ول فاروق لقب کې خاوده. ابو حفص وته ولي نو زمونږ د علما وی دا د دوه وجو وته وی حفص ابو حفص د حفص فلار. نو دا یو د نسبی رشتي په وجه وته وی ځکه چې د یو لور و داغي نوم حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها او هغه زمونږ استاد مور بیوا. څنګه مور بیوا؟ د رسول الله مبارک بیبي وا. نو داغي ډیر لوی شانو. ګوره د خلورو وا خو په یو بل نسبت د مور ځکه چې د نبی علیه السلام بیبیان په قرآن شریف کې الله سوی وازواجه امهاتهم. د نبی علیه السلام بیبیان دا د امت میندې لکه څنګه یې د دې برته یو مثال ویم، لکه دومره لوی شان لري، دومره لوی مقام لري. بعضې رشتې دي چې هغه سړی کوي، لکه د ترور لور ده، ماما لور ده وغیره وغیره، تاسو ته د هغې پته لګي. بعضې رشتې دي چې هغه ابدالابد حرامي دي. په هغې کې یو رشته څه شي؟ د هغه مور ده. مور په انسان باندې ابدالابد حرامه ده. اگر چې دا دور ډېر خطرناک دی سجانه. دا موږ په دې سوشل میډیا باندې بعضې خبرې اورو، یقین په خدای وکړو په دې لو سپیکر د کولو دي. داسې یو دور راغلی دی، داسې یو دور راغلی دی. ستاسو ته خبره کوم او دا زمونږ ډېره لویه بدقسمتي ده، دا زمونږ ډېره لویه بدبختي ده. او دا د څه د وجې راغلی دی؟ زه خو دا ټیک ته د دې څیزونو دا
دغه ټیک ته قایل یم چې دې فایده هم ډېره ورسوله خو ګوره دې ډېر لوی نقصان هم ورسول او د هغې وجه څه ده چې نن قسم په خدای موږ دا اورو چې بعضې هلکانو د خپلو میندو سره نکاحګانې کوي والله العظیم والله العظیم زه اوس خبرې نشم کولی یو خو دا کیمرې هم لګېدلې دي بله د جمعې ورځ هم ده زه خو یم امریکا پرېږده یورپ پرېږده نور ملکونه پرېږده زما دې د الله په ذات قسم وي چې په منبر د رسول ناسب او دروغ ویل اسم لویه ګناه ده او بیا چې په منبر ناست او دروغ وی دا د هغې نه هم عظیمه ګناه ده زموږ ډېر کم علم دی خو والله العظیم ما ته په دې کلي کې داسې مسلې راغلي دي چې یو ورور د خپلې خور سره زنا کړی ده ما ته په دې خپل کلي کې دا ته هسې خبره کوم نورو کې به هم دا وي یاره زما دې د الله په ذات باندې قسم ما ته یو جنۍ ټلیفون کړي ما سره خپل پلار دا چل کوي ما ته ټلیفون کړی د دې خپلې چا سره علاقې خبره کوي نو بهر کې ډېره فسادي زمانه ده نو نور حرام وي ابدالابد حرام وي نو الله داسې یو قانون پاس کړ چې د رسول الله مبارک بیبیانې الی یوم القیامه د هغې وخت نه راوله تر د قیامته پورې داسې په انسان باندې حرام وي لکه څنګه چې خپله مور نو د پیغمبر بیبي دا د امت مور وي نو حفصه رضی الله تعالی عنها خو د حضرت عمر لور ده نو یو خوا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د روحاني طور باندې مور بیبي هم ده نو ما ته ابو حفص وایې ځکه چې دا د ډېر عظیم نسبت ده وایي او دویم نمبر حفظ فاروق جان ته ډکشنري وګوره نو حفظ معنا د زمري بچي د زمري بچي حفظ ما سار وکړه نو د زمري بچي ته وایو د زمري خو ډېر نومونه دي کنه یو ته حفظ هم وایي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د زمري بچي د هغه کم شان دی کم مقام دی نو د دې وجې دا نومونه او دا لقبونه ولا الله ورکوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه نه تقریبا 20 کاله مخکې دی پیدا شو د هغه د بعثت نه مخکې 20 کاله د 20 کالو چې رسول الله مبارک ته پیغمبري میراث شوه